کیف تکفرون بالله، خلکو تاسو به د الله انکار څنګه کوئ؟ تاسو څنګه کفر کولی شئ؟ وکنتم امواتا، تاسو څه وایي؟ خپل ځان ته وګورئ، لږ سوچ وکئ چې 100 کاله مخکې موږ چېرته وو. ووایئ چې زه او تاسو چېرته وو، هېڅ پته نشته. کنتم امواتا، لکه چې یو د مرګ غوندې حالت وو، د بې خبرۍ، هېڅ خبر نه. فاحیاکم، هغه تاسو ژوندي کړئ. دا ژوند چې ما ته او تاسو ته میلاو شوی دی د هغه د طرف دی. موږ کې څوک هم د یو بل د ژوندي کولو طاقت نه لري. چې روح لاړ شي نو د دنیا ټول ډاکټران که یو ځای شي نو یو مړی ژوندی کولی نه شي. دنیا ډېره ترقي کړې ده، خو ساینس تر نننۍ ورځې مړي له ژوند نشي ورکولی. خو یاد لرئ چې هغه به تاسو له مرګ درکوي. ثم یمیتکم، بیا به تاسو له هغه مرګ درکړي. ثم یحییکم، بیا به تاسو هغه ژوندي کړي. ثم الیه ترجعون، بیا به تاسو هغه طرف ته واپس بوتلی شئ. تاسو په ټول عمر همیشه دلته نه اوسېږئ. یو ورځ به ستاسو واپسي وي. د واپسي دا سفر هیر نه کوئ. هلته به د دغې ټولو کړو حساب ورکول وي. د تقوا ژوند هم تېر کړو، یا د کفر، یا د منافقت، یا د ګناه او د زیاتیانو. د څرنګ انسان ژوند هم تېر کړو، د خدای تعالی عبادت هم کولو، یا د قبر ژوند تېرولو. خپله جایزه په خپله والئ، ځکه چې ثم الیه ترجعون، ځکه چې الله تعالی طرف ته به واپس بوتلی شئ. واپسي ضروري ده، دلته خو نشي پاتې کېدی. که ډېر غرور او کلک ضد وکړي نو بیا هم نه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، د هغه رب عبادت به نه کوئ چې چا د ځمکې ټول څیزونه تا دپاره پیدا کړه. ثم استوى الى السماء، بیا اسمان ته یې پام کو. فسواهن 7 سماوات، هغه لوی، د ټولو نه لوی رب، هغه قادر رب، هغه مالک الملک، چا چې 7 اسمان برابر جوړ کړل. شته داسې نور څوک؟ موږ خو دا اسمانونه لیدلي هم نه دي. د دوی جوړول خو بیا یو لرې خبره ده. دې اسمان ته انسان لا رسېدلی هم نه دی. د دې جوړول یو لرې خبره. وهو بكل شيء علیم، او د هر څیز نه خبر دی. دې نه پس الله تعالی موږ ته په دې ځمکه باندې زموږ د ژوند د آغاز یا شروع په حق کې یو کیسه اورئ چې ای انسانه ته دې ځمکه باندې څنګه راغلی. وإذ قال ربك للملائکه إني جاعل في الأرض خلیفه، بیا لږ شان هغه وخت په خیال کې راغله کله چې ستا رب فرشتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې یو خلیفه جوړولو والا یم. د خلیفه مطلب وي جانشین، ځای غشتو والا، یعنی د یو نسل نه پس بل نسل راځي. او خلیفه په دې معنی کې هم کېدی شي چې د انسان نه اول په دې دنیا کې پیریان اوسېدل، بیا هغوی ډېر زیاتې او وراني وکړل، ډېرې خرابۍ وکړې، ډېرې وینې توی کړې. نو دې وجې نه الله تعالی په دې دنیا کې انسان راوستو د جناتو په ځای. کله چې ساره فرشتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې یو خلیفه جوړولو والا یم، هغوی وویل چې آیا ته په ځمکه کې داسې څوک مقرره چې د ځمکې نظام به خرابوي او وینې به تویوي، یعنی چې څنګه جناتو وکړل همغه شان به بیا یو د خپلو کړو مالک ذمہوار انسان راتلو والا دی. هغه به بیا خپله کوي، د نفس به مني، د نورو ملګرو انسانانو حق به نه پیژني، او د یو بل سره اختلاف کولو باندې به قتل و فساد ته ورسي. الله بیا به داسې مخلوق راځي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، موږ خو ستا د ثنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانو. یعنی فرشتې شپه او ورځ د الله تعالی تسبیح کوي او نه ستړي کېږي. ای الله، کم مخلوق چې ته د خپل عبادت لپاره پیدا کړې، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هغوی به فساد کوي، موږ ستا عبادت کوو، هر وخت ستا پاکي بیانو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. د دې نه وروسته الله آدم علیه السلام ته د ټولو څیزونو نومونه وښول، بیا یې هغه فرشتو ته وړاندې کړل او ورته یې وفرمایل که چېرې ستاسو دا خیال صحیح دی چې یو خلیفه په مقررولو باندې به د ځمکې نظام خراب شي، نو د دې څیزونو نومونه راته وښایئ. فرشتو عرض وکړو سبحانک، د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی، لا علم لنا الا ما علمتنا، موږ خو بس هغه عمره علم لرو چې څومره تا موږ له راکړی دی. انک انت العلیم الحکیم، په حقیقت کې هر څه پیژندو والا او په هر څه پوهېدو والا ستا نه بغیر بل څوک نشته، ټول علم خو هم تا سره دی. بیا الله آدم ته وویل ته دوی ته د دې څیزونو نومونه وښایه، یعنې چې د کوم څیزونو نومونه فرشتو له نه ورتلل، نو آدم ته یې وویل چې ته ووایه. کله چې هغه هغوی ته د ټولو څیزونو نومونه وښول، نو الله وفرمایل ما تاسو ته ویلي نه وو چې ما ته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي، کوم چې ستاسو نه پټ دي، څه چې تاسو ظاهروئ هغه هم ما ته معلوم دي، او څه چې تاسو پټوئ هغه هم زه پیژنم. یعنی چې ستاسو په خیال به انسان صرف فساد کوي؟ نه، دوی کې به داسې خلک هم وي چې څوک به علم حاصلوي او چې په دنیا کې به خیر او خواله عام کوي او په خپل ارادې او رضا نه به د الله تعالی عبادت کوي. فرشتې خو اختیار نه لري، خو هغه انسان د فرشتو نه هم زیات ښه دی چې د خپلې خوشحالۍ، خپلې مرضۍ او خپلې خوښۍ او رضا نه د خدای تعالی طرف ته راځي او د الله تعالی مخکې ټیټ شي. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، ولې چې انسان ته د علم په بنیاد فضیلت او برتري ملاو شوه، دې وجې نه فرشتو ته حکم ورکړی شو چې انسان ته دې سر ټیټ کړي. بیا چې کله موږ فرشتو ته حکم وکړو چې د آدم علیه السلام مخې ته ټیټ شي، نو هغوی ټولې ټیټې شوې، خو ابلیس انکار وکړو.
دا چرته نه راغلو؟ وایي چې ابلیس ډیر زیات عبادت کولو والا و او د خپل د عبادت د وجې نه فرشتو کې ناسته پاسته وه. دې دپاره چې کله الله تعالی فرشتو له حکم ورکړو نو ده ته هم دا حکم وشو چې ته انسان سر ټیټ کا. او اسې هم موږ ته دا پته ده چې انسان له په جناتو باندې هم فوقیت ورکړی کېدو، نو د هغوی د مشر ته هم وویلی شو چې انسان ته سر ټیټ کا، خو ابا هغه انکار وکړو، واستکبره او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او ناشکره کافرانو کې شو. کفر هم دا خو دی، انکار او تکبر، چې د کم کس په زړه کې د خدای تعالی د خبرې ته مخامخ انکار لار وي او زړه کې غرور او تکبر نو هغه ته بیا هدایت نه ورکړی کېږي. او دا د ابلیس خوی و، هغه د الله خبره ونه منله او چل ولو باندې شروع کړې. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه. بیا موږ آدم علیه السلام ته وویل چې ته او ستا ښځه تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخۍ سره چې څه غواړئ هغه خورئ، خو دې ونې ته نږدې مه ورځئ، ګنې نو په ظالمانو کې به شمار شئ. ټول جنت ستاسو دی، بس یو ونې له نږدې مه ځئ. دا یو امتحان و، خو څه وشو؟ اخر دا چې شیطان هغوی دواړه دغه ونې ته ولمسول او زموږ د حکم منلو نه یې واوړول او هغوی یې راباندې د هغه حالت نه راوښکل په کوم حالت کې چې وو. موږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ، تاسو په دې امتحان کې کامیاب نشوئ، تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو به د یو خاص وخت پورې په ځمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تېروئ. او اسې هم چې تاسو وګورئ نو الله تعالی انسان د جنت دپاره لا نه هم د دنیا دپاره پیدا کړی و. دا خبره ځان له یو حقیقت دی چې جنت د هغه اخري ستوګنه ده که هغه دا ثابته کړي چې هغه د دې حقدار دی، او د جنت د اهلیت ثابتولو له به هغه دې دنیا کې امتحان ورکوي. او انسان ته دا خبره هم ورزده کړې ده چې ابلیس در سره دی، ځان ته ساته، که چېرې د ده په خبرو کې راغلی نو د جنت دروازه به در باندې بنده شي. بیا یې ورته دغه کور وښیلو او ورسره یې ورته دا هم وویل چې دې کې د واپسۍ لار د خدای تعالی په اطاعت کې ده او تاسو به یو خاص وخته پورې په ځمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تېروئ. په دغه وخت آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه یې ویستله چې خپل رب ورله قبوله کړه. په انسان او شیطان کې هم دا فرق دی، شیطان نیغ شو، په خپله خبره کلک شو، انسان سر لاندې کړو، سر یې ټیټ کړو، توبه یې وکړه. نو په انسانانو کې هم هغه انسانان د شیطان په درجه کې وي څوک چې په خپله غلطۍ یا خطا باندې کلک ودرېږي، اصرار کوي، واپس کېږي تنه نه، خو اصلي رویه یا عمل کوم چې الله تعالی د انسان نه غواړي هغه څه دی چې خطا درنه وشي نو واپس شئ دی الله تعالی ته توبه وکړئ. چې څوک الله تعالی ته توبه کوي نو هغه به په مهربانه شي څنګه چې الله تعالی په آدم علیه السلام مهربانه شو. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، ځکه چې هغه ډېر معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ، بیا چې زما د طرف نه تاسو ته څه هدایت درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي په هغوی به د هیڅ یارې او غم وخت نه راځي. دا دوه څیزونه انسان دپاره د انتهایی تباهۍ باعث دي، ډېره پریشاني پرې راوستی شي، یو یره او بل غم. په حقیقت کې خوشحاله او خوشقسمته انسان هغه دی چې د یرې او غم نه خلاص وي. په دنیا کې انسان اله د غم او د یرې نه خلاص وي چې په رښتیا باندې خپل رب وپېژني، او په آخرت کې د یرې او غم نه خلاصې هم هغوی دپاره دی چا چې د الله تعالی په حکم باندې عمل ټول ژوند کې کړي او راغلی وي، او چا چې د دې هدایت والا کتاب په طرز وخت تېر کړی وي. الله تعالی مونږ له ټولو لپاره دا پیغام راکړی دی چې څوک به په دې نیغه لار ځي هغه به کامیاب وي. خو خبره دا ده چې که مونږ دا کتاب اډو وایو نه، هدایت نه پېژنو چې څه دي، نو عمل به پې څنګه کوو؟ یو کاغذ هم ویلی نه دی چې څه طریقه یې لیکلې ده، نو خوراک به څنګه پخوو؟ ریسیپي کارډ هم اډو ویلی نه دی، د هغې نه بغیر تاسو هر څیز ګډوډ اچوئ نو هغه خوند خو به نه راځي کوم چې تاسو اصل کې جوړول غواړئ. یو روټۍ کترې خو جوړېدی نشي تر کومې چې تاسو له اوړو هغه ګل نه درځي. نو چېرته ده چې انسان دې ځان ته هدایت یافته وي، حالانکې هغه د هدایت کتاب ته توجه اډو نه ده کړې. دا کتاب نه د هغه د نظر نه تېر شوی دی او نه یې په غوږونو لګېدلی وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې د هغې د قبلولو نه انکار وکړي او زموږ آیتونه دروغ وګڼي هغوی اور ته تلو والا خلک دي، هلته به همیشه اوسي. دې خبرو نه پس الله تعالی بني اسرائیلو ته خطاب کوي، یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم وایای فرهبون. ای بني اسرائیلو لږ خیال وکړئ زما په هغه نعمت چې ما تاسو له درکړی وو، زما سره چې ستاسو کومه واده وه هغه تاسو پوره کړئ، نو زما چې کومه واده ستاسو سره وه هغه به زه پوره کړم، او خاص زما نه تاسو ویریږئ. یاد لرئ چې بني اسرائیلو باندې هم الله تعالی د کتاب انعام کړی وو، دوی له هم پیغمبران را لېږلي وو، خو وخت تېرېدو سره سره د دوی خپل دین سره بس یو ظاهري او رسمي تعلق پاتې شو، او هغوی هغه واده هېره کړه چې د خپلو پیغمبرانو په ذریعه یې الله تعالی سره کړې وه، د بندګۍ واده. د دې به مخکې ذکر راځي. نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه هغوی بیا راویښئ، ای بني اسرائیلو ویښ شئ،
زما نعمت یاد کړئ، د هدایت نعمت، د نیغې لارې نعمت، کم چې مې تاسو له د دې نه مخکې درکړی وو، او تاسو خپل عهد پوره کړئ چې زما اطاعت به کوئ، نو بیا زه به هم خپله وعده پوره کوم، یعنی چې په بدله کې به جنت درکوم، دنیا کې به عزت درکوم. خو که تاسو خپل لوس پوره نه کړو، بیا ما نه هم څه تمه مه لرئ، و ایای فرهبون، او بس صرف ما نه یریږئ. نو لکه اصلي پیغام دا دی، یعنی دینداري دا ده چې په اصلي معنو کې د الله تعالی یره زړه کې پیدا شي. دینداري مطلب دا نه دی چې یو خاص ډله کې د شي یا یو خاص قوم یا یو خاص خاندان کې د بندوي. دینداري د دې حالت نوم دی چې بنده دی په ښکارا په باطن کې د خلکو په منځ کې یوازېوالي کې هر ځای د خپل رب یاد ساتلو والا او هغه نه یریدو والا وي. بیا هغوی ته وریادئ. او ما چې کوم کتاب رالیږلی دی په هغې ایمان وروړئ، یعنی دا قرآن. دا د هغه کتاب تصدیق کولو والا دی کوم چې ستاسو سره د مخکې نه موجود وو. نو د ټولو نه اول تاسو د دې نه انکار مه کوئ، یعنی تاسو خو خبر یې د الله تعالی هدایت څنګه وي، تاسو خو دا کتاب پیژنئ، نو د دې دپاره دې نه اوس تاسو انکاري نشئ. په لږ قیمت زما آیتونه مه خرڅوئ، یعنی د دنیا د فائدې لپاره غلطې فتوې مه ورکوئ، او زما د عذاب نه ځان ساتئ. حق له د باطل رنګ مه ورکوئ چې شکمن شي، او سره د پوهې د حق پټولو کوشش مه کوئ. هغوی به رښتیا خبره یعنی حق ولې پټولو، یعنی په حق باندې به د باطل رنګ وخېجولو، یا یو څیز او خبره چې اصل کې دروغ وه نو هغه یې د رښتیا په شان خوله، دننه او بهر کې به فرق وو او حق به یې پټولو. بني اسرائیلو دا هر څه ولې کول، حالانکه هغوی الله تعالی منلو، کتابونه یې منل، رسولان یې منل، آخرت یې منلو، خو د دې هر څه سره د هغوی د عمل دا خرابیانې ولې وې؟ ځکه چې خپل دین سره خو د هغوی تعلق بس صرف یو رسمي او ظاهري تعلق و، د الله د یرې او د تقوا حقیقي روح ختم شوی و. هغوی د دنیا د فائدې لپاره دا هر څه کول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې چې کوم ټولو نه لوی حق ښکاره او ظاهر شوی وو، د هغې نه انکار کولو. کله هم چې د مکې خلکو یا نورو خلکو چې اهل کتاب نه وو، دوی نه تپوس کولو چې ستاسو د دې پیغمبر په باره کې څه خیال دی، نو د رښتیا ویلو په ځای به دوی د خلکو په زړونو کې نور شکونه او وسوسې واچولې، او تاسو صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې به داسې اعتراضونه وکړه، خبرې به جوړې کړې چې د خلکو ذهنونه به ګډوډ شو، په شک کې به پرېوته. د دې لپاره هغوی ته دا نصیحت ورکړل کېږي چې تاسو اولنی مسلمان قوم یې، یعنی بني اسرائیل د خپل وخت مسلمان قوم وو، نو تاسو اولنی مسلمان قوم یې، نو تاسو د راتلونکي پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مدد ورکړئ، د ده ملګرتیا وکړئ. خو د دې په ځای هغوی څه خیال وکړو چې د تاسو صلی الله علیه وسلم راتلل د دوی په حیثیت کې کمی کوي،